مرحبا اخترا د خوخیو سمندرا لالوری د سختن ډک د اسمان د رحمتونو علاج د غمونو تبریک تبریک. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. ګرانو هیوادوالو او ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ټولو ته د لوی اختر د رارسېدو له امله مبارکي وایم. تاسو او ټول اسلامي امت ته د اسلام تر بیرغ لاندې سرلوړی او سوکاله ژوند غواړم. که څه هم مسلمانان دا اختر د مخکینیو اخترونو په څیر په داسې حال کې لمانځي چې په ګران افغانستان کې، عراق کې، فلسطین کې، سوریه کې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په سلګونو مظلوم مسلمانان وژل کیږي، کورونه یې ورانیږي او هجرت ته اړ کیږي. الله تعالی دې د اسلامي امت شهادتونه او قربانۍ قبولې او د دوی هیلې ترسره کړي. او دا راتلونکی اختر دې الله تعالی په داسې حال کې راولي چې د پردیو د تیریو نه خوندي ټول اشغالګر ځواکونه د سیمو نه وتلي وي او مسلمانان د خپلې خوښې اسلامي حکومت ولري. انشاء الله دا سپېڅلې هیله به ترسره کیږي او دا صلیبي ځواکونه به د روسانو په برخلیک اخته کیږي د سوکاله، آباده او خپلواک افغانستان په هیله. مرحبا اخترا د خوخیو سمندرا لالوری د سختن ډک د اسمان د رحمتونو علاج د غمونو تبریک تبریک. مرحبا اخترا د خوخیو سمندرا لالوری د سختن ډک د اسمان د رحمتونو علاج د